استرالیا له لاسه پاکستان بله شرمونکې ماته هم وخوړه. دا چې څنګه ویډیو را سره تر پای پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. تر شل اوریزو لوبو لوبلړۍ وروسته استرالیا لوبډلې پاکستان لوبډلې ته په 2 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ کې هم شرمونکې ماتې ورکړه او په دې سره پاکستان یو بل ریکارډ هم په خپل نوم کړ چې په پرله پسې ډول په یو هیواد کې 14 ټیسټ سیالۍ وبایللې. د استرالیا او پاکستان ترمنځ په دویمه ټیسټ سیالۍ کې چې د استرالیا په اډالېټ کې سټرایکر کې تر سره شوه، د استرالیا لوبډلې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د استرالیا لوري په زړه پورې توپوهنه ترسره شوه چې ډیوډ وارنر پکې د خپل ژوند تر ټولې ښه فاڼۍ ترسره او 353 ناسوځېدلې منډې یې ترلاسه کړې. استرالیا د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره 509 منډې کړې وې چې په خپله پاڼۍ کې ډیکلر یا ختم یې کړه. د پاکستان له لوري شاهین افریدي 3 وکټې ترلاسه کړې. پاکستان په خپله لومړنۍ پاڼۍ کې 302 منډې وکړې چې یاسر شاه 114 او بابر اعظم 19 منډې وکړې. همداراز د استرالیا له لوري میچر سټارک شپږ او پاټ کومنز 3 لوبغاړي وسوځول. پاکستان له پلو آن سره مخ شو چې خپله دویمه پاڼۍ یې هم پیل کړه او وی نه شوی کولی چې په خپله دویمه پاڼۍ کې هم د استرالیا د یوې پاڼۍ منډې پوره کړې. په دویمه پاڼۍ کې پاکستان بیا 239 منډې وکړې چې له ډلې شان مسعود 8 او اسد شفیق 50 منډې وکړې. د استرالیا له لوري بیا نتن لیون 15 او جوش هیزلاوډ 3 وکټې ترلاسه کړې. په دې سره استرالیا په دویمه ټیسټ لوبه کې د یوې پاڼۍ او 48 منډو سره پاکستان ته خوندوره ماته ورکړه او په لوبلړۍ کې پاکستان لوبډله وایټ واش مات کړه. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې هم استرالیا پاکستان ته په یو پاڼۍ او 5 منډو ماته ورکړې وه. د لوبې د غوره لوبغاړي او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه ډیوډ وارنر ته ورکړه شوه. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه.